د سارا خان د کتاب د مخکتنې دستورې ته د ښاغلي ارشد جان شاهکار وینا درسره شریک کوم. که دې په باجوړ کې او په ملکن کې او چې چېرته هم وي او چېرته هم غم شوي افکار صاحب به موجود وي. دغه یو خوبي پکې زما خوښه ده. الله دې ورله ژوند ورکړي. الله دې وکړي چې د هلې ځلې او لاسته دغسې روان وي. صرف 3 شعره وایم ملګري ډېر دې وخت نه اخلم. هم ډېر زاړه دي خو بس هغه خپل دغه به ادا کړم. لا گزارا میں پیاتوں کی گنند رازی خیر دے قسم کدا ہرے ماتی گنند رازی تیرا دکندر دیا چی مشہور آجوان تیرا دکندر دیا چی مشہور آجوان رے بار ورشاد نمسمان پکی گنا رازی خیر دے قسم کدا ہرے ماتی گنا رازی سام پیشویرا رقیبان صدا نظر یاردا سامی بشمیرا رقیبان صدا نظر یاردا خیگو زمان ورسر زر خریگینا درازی خیر دے قسم کدا ماتی گنا درازی پختو دیا پالی خمدے سارزادون کی پختو دیا پالی خمدے سارزادون کی کلنا کلا دی پما پتری گنا خیر دے قسم کدا ہمیں ماتی گنا درازی چھے پچھون تن اللہ دستر کو تم دماکان کی چھے پچھون تن اللہ دستر کو تم دماکان کی کلچسترگی دشاہکار پٹی گنا خیر دے قسم کدا ماتی گنا درازی